تر ټولو لاول خو قاری صاحب ته او انجینیر صاحب ته او د بل ابو مصعب ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. بعد له سلام له قاری صاحب چې یو وړوکی سوال لرم او سوال او بل خپلو چې مې ګیله ده لخاشه دا خپل مسلمانانو چې دا ځان چې مسلمان معرفي کوي. مهرباني وکړئ مهرباني ګیلې وکړئ زر زر وکړم. صحیح ده. ښه قاری صاحب سوال خو مې دا ده چې مثال دا اوس فکري جګړه کې عام مسلمان ولس نو دا څومره برخه اخیستی سي او له مسؤلیته پې خلاصېدی سي؟ سوال خو دغه ده. او ګیله مې له خپلو چې دا ده چې قاری صاحب لکه تاسې مخکې وویل چې د کفر او د اسلام جګړه خو به همیشه روانه وي، هغه که فکري وي او که عسکري وي، خو مشکل دلته دغه ده چې د اسلام په نوم باندې ځان بولي او منافقین دي، دا همیشه د رښتونې ماران ثابت شوي دي. نو اوس مشکل دا ده چې موږ او تاسې ټول په ځواني کې نه پوهېږو، خو چې کله عمر تیر سي او په غیر اسلامي فکري هغه کې موږ لوی سو، دا موږ نسلونه اوس ټول په دغو کې لوی سوي دي. نو اوس 40 کاله بعد موږ هغسې عادات او فکر ټول بدل سي لکه په مصر او په ترکیه او په دا نورو ملکو کې. نو بیا اسلام او د کفر او د جمهوریت او د ډیموکراسي فرقونه را چې ورک سي، نو الله دې بس موږ ته هدایت وکړي. نو قاری صاحب دا سوال راته هغه که ډېره مننه. اول سوال زه پوه نه شوم انجینر صاحب ده څه وویل؟ اول سوال خو مهرباني وکړه بیا لنډ سوال وکړه، سوال دې ګډوډ کوم باندې اول سوال نه پوه نه شوم. اول سوال دا چې اوس مطلب دا اوس فکري جګړه چې کومه ده په دې کې دا موږ او تاسې مسلمان ولس دا موږ ځان درښیو، موږ څومره برخه اخیستی شو او څه کار کولی شو. د فکري جګړې او د عسکري جګړې په منځ کې یو لوی فرق دا ده چې په عسکري جګړه کې مقابل لوری هم عسکري وي، نظامي وي، مسلح وي، وسله لري، هغه که هر شی ده. د روسانو په مقابل کې د موږ سره موږ یو وخت پورې تبر او اوسپنې را سره وي. د امریکایانو په مقابل کې امریکایان چې اول راغلي وو د دوی سره B-250 وو او ماډرنه ټکنالوژي ورسره وه، د موږ سره یو زوړ توپک او روسی ماین به را سره وو، خو را سره خو وو، وسله خو را سره وه. د عسکري جګړې او د فکري جګړې فرق دا ده چې بیا په فکري جګړه کې مقابل لوری بشپړ تش لاس ده، هغه په لاس کې هیڅ شی نه لري، دا یې فرق ده. دا فکري جګړه چې ده دې لاندې ولس ده، ولس بیچاره هغه نه په دې خبر ده چې فکري جګړه څه ته وایي، هغه نه په ارزښتونو خبر ده، هغه نه د فکري جګړې په خطر خبر ده او نه د فکري جګړې څخه د ځان ژغورنې په اسباب او وسایلو خبر ده. هغې په کور کې تلویزیون لګولی ده، په تلویزیون کې د دري مورچل سریال چلان ده، په تلویزیون کې د عشق ممنوع سریال چلان ده، په تلویزیون کې دا نور سریالونه دي، خو ما اوس نومونه مې هېر شوي دي، تاسو به وایئ دا به ټول د کتلي وي، خو کتلي مې نه دي نو نومونه یې لږ لږ راته معلوم دي انجینر صاحب. یو دغه سریالونه چالان دي، دا سریال چالان ده، په کور کې دا سړی ناست ده، ورته ښه صوفي ده، ښکلې ږیره لري، جومات ته ځي، لمونځ کوي، اودس کوي، روژه نیسي، وروالی هم روژه نیسي، دوی ټولو په کور کې تلویزیون لګولی ده، په تلویزیون کې سریال چالان ده، په سریال کې یوه جینۍ ده په یوه هلک میانه ده، یو هلک په جینۍ میان ده، هغه سریال کې هغه هلک ورځي جینۍ ته اول د مینې ابتدا څنګه کوي سره، نمبر څنګه ترې اخلي، بیا کور ته څنګه ورځي، بیا کور ته ور اوړي څنګه، بیا په پای کې دا جلکۍ څنګه دی د ځان سره بیایي او په آخر څه کیږي. دا یو کیسه ده روانه ده. دغې سریال ته زم ناست یم، زما ښځه هم ناسته ده، زما لور هم ناسته ده، زما خور هم ناسته ده، زما مور هم ناسته ده، زما واړه بچیان هم ورته ناست دي. اوس زه په دې خبر یم چې دا ماته څه نقصان کوي؟ نه، دغه بیچاره ولس ده. هلته د ما مقابل لوری چې دا هغه مسلکي روزل شوی جګړه مار ده، هغه فل برایټي ده، هغه د فل برایټ د پروګرام لاندې په یو امریکایي پانتون کې روزل شوی ده، د کابل په امریکایي عیسایي پانتون کې هغه روزل شوی ده، هغې ته د فکري جګړې ټول وسایل او طریقې او طرزونه معلوم دي. او دا د ما ولس بیچاره چې دا خو بازګر ده، د پټي نه راغلو، چرۍ او بیلچه او کولنګ یې کېښودل، دلته ناست د سریال ته ناست، هغه په هېڅ نه ده خبر، ولس هېڅ نشي کولی.
د ولس لپاره یوازینۍ یوه لار دا ده چې د دغه تلویزیونونو د فکري جګړې د ټولو وسایلو سره په بشپړ ډول بایکاټ وکوي او په کلي ډول یې پرېږدي. دا یوازینی حل لاره ځکه دا ولس بې وسلې ده، وسله نه لري، او دا د فکري او عسکري جګړې په منځ کې فرق ده. دا وسله نه لري، هیڅ شی هم نه لري. مقابل لوری مسلح ده، منظم ده، مسلکي ده، روزل شوی ده، طرق او اسباب ورته معلوم دي د جګړې. هغه وخت کې چې کله موږ هم په هغه ډول لکه څنګه چې دوی په دې جګړې ته راوتلي دي، په هماغه ډول موږ هم ووځو، بیا په هغه وخت کې موږ د دوی مقابله کولی شو. دوی سره تلویزیونونه دي، چینلونه دي، موږ د یو تلویزیوني چینل ولرو. دوی لسګونه اف ام راډیوګانې لري، لسګونه تلویزیوني چینلونه لري، چاپي غیر چاپي رسنۍ لري، فیسبوک میلیوني اکاونټونه لري، ټویټر میلیوني اکاونټونه لري. موږ چې صرف یوازې یو تلویزیوني چینل ولرو، یو تلویزیون، موږ یوازې په یو تلویزیوني چینل د دوی مقابله کولی شو بفضل الله. خو کله هغه وخت کې چې کله نظام ستا خپل شو، د دغې فکري جګړې تر شا نظام ولاړ ده، دولت ولاړ ده، مسلح ځواکونه ولاړ دي، خارجي اشغالګر ولاړ دي. نو اولویت دا ده چې نظام تر ګوتو شي، نظام په لاس کې واخیستل شي. هغه وخت کې بیا د دې جګړه مارانو کنټرول ډیر اسان ده. هغه وخت کې بیا دا جګړه ماران کنټرول لیدلی شي. د دوی سره زور زیاتی هم موږ نه کوو، دوی موږ ولو هم نه، وژنو هم نه، وهو ټکوو هم نه، صرف د دوی سره موږ د ولس په وړاندې ژوندی مناظره کوو. دغه د فکري جګړې روزل شوي جګړه ماران چې دي، دوی خو تشلاسي ولس ته زړور دي. کله چې د دوی سره مسلح یو څوک مخ شي، زه یو مسلح څوک یم، زه د فکري جګړې د جګړه مارانو په مقابل کې مسلح یم، وسله په لاس کې لرم، فکر لرم، عقیده لرم، د دوی د تحریفاتو، د دوی د ګمراهیو ځواب لرم، منطقي، معقول، په حوصله، په برداشت، په فکر. کله چې دوی د ما سره جګړې ته راووځي، بیا دوی دا جګړه د موږ نه نشي ګټلی. دوی خو اوس په دې جګړه کې بریالي ځکه دي چې په مقابل کې بیچاره بې وسلې ولس ده، بې دفاع ولس ده. انجینر صاحب مهرباني وکړئ.